بن وهب رضی الله تعالی عنه. عمیر بن وهب جمحي رضی الله تعالی عنه د بدر له میدان څخه خپله ژوندی راستون شه، خو خپل زوی یې د مسلمانانو په لاسونو کې اسیر تر شا پرېښود. له عمیر سره دا ویره وه چې زلمی زوی به یې د پلار په ګناه سره ونیسي او د هغه څه په بدل کې به ډېرې ناوړې سزاګانې ورکړي چې د پلار پیغمبر علیه السلام ته کومې ربړې او کړاوونه پیښ کړي وو او د پیغمبر علیه السلام په ملګرو یې کم تریخ ساعت راوستی و. د سره دا ویره وه چې ما خو پیغمبر علیه السلام سره هم بد کړي، د ملګرو سره مې هم بد کړي، نو اوس به دوی زما زوی چې دوی څخه اسیر دی زما په ګناه ونیسي او هغه ته به ناوړې سزاګانې ورکړي. یوه ورځ د څاښ پر وخت عمیر مسجد ته د دې لپاره ولاړ چې پر کعبه طواف او له بتانو څخه تبرک حاصل کړي. هلته یې صفوان بن امیه په داسې حال کې وموند چې د حجر اسود لور ته ناست و. دی هم ورغی او ورته وویلې ای د قریشو سرداره سهار په خیر. صفوان بن امیه هم روغبړ وکه ورسره او ورته وویلې ای ابو وهبه سهار په خیر، کینه چې یو ساعت مجلس وکړو. عمیر بن وهب صفوان بن امیه ته مخامخ کیناست. دواړه شروع شول د بدر پیښه او د بدر د پیښې ستر ستر مصائب سره یاد کړل. دوی هغه بندیان وشمیرل چې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو په لاسو کې کیوتي وو. دوی د قریشو پر هغو مشرانو باندې د افسوس اظهار وکړ چې د مسلمانانو د تورو خوراک ګرځېدلي وو او د بدر د ژورې کندې په تل کې غایب شوي وو. عمیر بن وهب احساساتي شو او وی ویل والله له دوی څخه وروسته. دا یې وویل د لږ وخت لپاره چوپ شو. بیا یې وویلې زما د کعبې په رب قسم وي که چیرې هغه پورونه را باندې نه وای چې زه یې د پرې کولو لپاره هیڅ نه لرم او دغه عیال مې نه وای چې زه له خپله تګه وروسته د دوی پر ضیاع ویریږم، زه به هرومرو محمد صلی الله علیه وسلم ته تللی وم او دی به مې وژلی و او د ده کار به مې ورتمام کړی. په دې پسې یې په ټیټ غږ سره زیاته کړه څرنګه چې زما زوی وهب د دوی په وړاندې اسیر او یثرب ته زما تګ دوی د هغه له امله بولي، زما د دې کار په وړاندې هیڅ شبهې او شکوک هم نه رابرسره کېدل. صفوان بن امیه د عمیر بن وهب خبرې غنیمت وګڼلې او نه یې غوښتل چې دا فرصت له لاسه ورکړي. ده ته یې وکتل او ورته وویل ای عمیره ستا قرضونه ټول په ما کړه، هر څومره چې و زه یې ادا کوم او ستا عیال به هم په خپله عیال ګډ کړم تر څو چې زه او دوی ژوندي یو. زما مال ډیر دی، د دوی ټولو را سره بسیږي او د دوی د ښه ژوند کفایت کولی شي. عمیر بن وهب صفوان بن امیه ته وویل نور نو خبره پر همدې ځای پټه کړه چې څوک پرې خبر نشي. صفوان بن امیه وویل تا ته دغه ټول شیان منظور دي. عمیر بن وهب له مسجد څخه ولاړ شو او په زړه کې له محمد صلی الله علیه وسلم سره د کینې اور لمبې کولې. عمیر شروع شو او د خپل عزم او تصمیم د عملي کولو لپاره یې تیاری نیوه. له دې سره دا ویره نه وه چې د ده سفر په اړه څوک شک وکړي، ځکه هغه قریشیان چې اسیران یې درلودل مدینې منورې ته د اسیرانو لپاره ورتلل تر څو فدیه ادا کړي او بندیان را خوشي کړي.
نو عمیر بن وهب امر وک چې د ده تورې ته دې د زهرو اوبه ورکړی شي. عمیر خپله سورلي را وغوښته، هغه ورته تیاره او ورته راوستل شو. دی پرې سپور شو، د مدینې منورې په لور روان شو. زړه یې له قهر او شر څخه ډک و. عمیر مدینې منورې ته ورسید، د مسجد لور ته ولاړ او د پیغمبر علیه السلام د وژلو اراده یې درلوده. عمیر چې کله د پیغمبر علیه السلام دروازې ته ورنږدې شو، خپله سورلي یې چوکړه او ورڅخه راکوز شو. په دې وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې له ځینې ملګرو سره د مسجد دروازې ته نږدې ناست و. دوی د بدر او په بدر کې د قریشو اسیران سره یادول چې دوی تر شا پریښي وو او د هغوی مړي یې ذکر کول او یو بل ته د مهاجرو او انصارو د اتلانو زړورتیاوې او اتلولۍ یادولې او د هغه کامیابي تذکره یې کوله چې لوی الله دوی پرې عزتمن کړل. همداراز یې هغه کړاو او رسوایي یادوله چې دوی په خپل دښمن کې لیدلې وه. ناڅاپه د عمر رضی الله تعالی عنه سترګې د دروازې لور ته واوښتې. عمیر بن وهب په داسې حال کې ولیده چې له خپله سورلۍ راکوزېده او د مسجد لور ته په داسې حال کې را روان و چې توره په غاړه وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ډیره بیړه عمیر بن وهب ته ور ولاړ شو او وی ویل، دا سپی خو د الله دښمن عمیر بن وهب دی. قسم په الله که له شره پرته په بل څه پسې راغلی وي. د په مکې مکرمه کې زموږ پر ضد مشرکان را پاڅول او تر بدر وړاندې زموږ پر ضد د دوی جاسوس و او وروسته یې خپلو ناستو ملګرو ته وویل، تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشئ، په پیغمبر علیه السلام را وګرځئ او پام مو باید وي چې دا خبیث مکرجن څه تاوان ورپېښ نه کړي. وروسته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په بیړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغی او ورته وویل، دا د الله دښمن عمیر بن وهب راغلی. توره تر ملا ده، زه دا ګمان کوم چې له شره پرته بله اراده نه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل، ورشئ رای ولئ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی، تر کالو یې کلک ونیوه، د خپلې تورې پاډه په غاړه کې ور واچوله او د پیغمبر علیه السلام لور ته یې راوست. کله چې پیغمبر علیه السلام عمیر په دې حال کې ولید، نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، ای عمره خلاص یې کړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلاص ک. وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا عمر فاروق ته وویل، ورڅخه لرې شه. عمر فاروق ورڅخه لرې شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر